هغې نه بعد یو ورو سوال کړی چې د ماسپښین د دې سنتو نه بعد نفلي مونځ کول یو سړی 4 رکعته نفل کوي نو دا جایز دي او که نه؟ الجواب حدیثونو کې دا مسله راغلې لکه په صحیح بخاري کې دا حدیث دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د ماسپښین منځ نه مخکې 4 رکعته سنت کول. او د ام حبیبه رضی الله عنها روایت دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها. 4 د ماسپښین نه مخکې او 4 وروسته. بعض روایتونه کې 4 مخکې او 2 وروسته ټول ثابت دي. دا خو د لمانځه سنت دي. یو سړی دی مخکینی سنت یې مونږ کړو، بې فرض مونځ وکړو، بې سنت وکړو، د هغې نه بعد وایي زه ځان له چې دی نه د نفلي مونځ کومه 4 رکعته 2 شپږ 8 10 څومره م دا جایز دي. ځکه چې دا وخت ممنوع اوقاتو کې نه دی چې دې ټیم کې مونځ نه کېږي، جایز دي. د هغه مازدیګر منځه پورې د نفلي مونځونه کولی شي او 2 رکعته به کوي، ځکه چې حدیث کې دی صلاة اللیل والنهار مثنا مثنا، د شپې نفلي مونځ او د ورځې نفلي مونځ به څنګه 2 رکعته وي. والله اعلم.